السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وتعالى. په دې هیله چې ملګرو جوړ روغ او د صحت او عافیت جامو مو په تن وي. ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو د روښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل سپیډ ډیر کړئ او همدغرنګه خپل د موبایل رام ډیر آزاد کړئ ترڅو ستاسو موبایل سم کار وکړي. ملګرو یو هغه د دلایلو څخه چې یو موبایل هنګ کوي دا دی چې ملګرو د هغه موبایل رام ډیر لږ وي نو بس موبایل هنګ کوي. نو په دې ویډیو کې به تاسو د روښن تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل رام آزاد کړئ او خپل موبایل سپیډ مو زیات کړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. ملګرو باید تاسو رام بوسټر پرو دغه برنامه باید تاسو مخکې ډاونلوډ کړی اوسئ. ملګرو دغه برنامه چې تاسو ډاونلوډ کړه نو راځو برنامه خلاصوو. برنامه چې مو خلاصه کړه ملګرو دلته پر سٹارټ بټن باندې موږ کلیک کوو پر سٹارټ. ملګرو اوس ګورئ دلته موږ ته هغه برنامې یا هغه اپلیکیشنونه راښیي چې هغې زیات رم یې اشغال کړی په موبایل کې او د دې باعث شوي دي چې د موبایل رام لږ سي او موبایل هنګ وکړي. دا موږ ته راښیي چې مثال څومره ځای اشغال کړی دی. وروسته موږ کولی سو د هغې ډاټا یعنی هغې اضافي ډاټا چې لري هغه پاکه کړو او خپل د موبایل رام مو زیات کړو. ګورو ملګرو دلته چې اوس هر څه وینئ کانټاکټس 16 MB دی. همدغرنګه راځو کښته ګورئ دلته ګوګل 14 MB دی، ایمیل 10 MB دی. دا هغه ګوګل پلی سټور 9 MB دي. دغه اپلیکیشنونه دي چې زیات زموږ د موبایل رام یې اشغال کړی. نو پر دغه سپیډ پر دغه سرعت باندې موږ کلیک کوو نو ملګرو دا به اتومات دغه ټوله هغه اضافي ډاټا یې به حذف سي او د موبایل رام به زیات آزاد کړي. نو چې کله موبایل رام زیات آزاد سرعت هم ډیریږي. ګورئ ملګرو اوس یې موږ ته وښوی د موبایل سرعت بالکل زیات تر 399 MB آزاده سوی دی. زموږ د موبایل رام زیات آزاده سوی دی. نو ملګرو دغه په اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ خپل د موبایل رام آزاد کړئ او همدغرنګه خپل موبایل سرعت زیات کړئ. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښ شوی وي تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.